بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله بشیر او نذیر راستولی دی. زیری کوونکی دی مؤمنانو لره په جنت سره او بیرونکی دی کافرانو لره په دوزخ سره. بشیر و نذیر دی د نیکانو دپاره زیری د جنت ورکوي، د بدو دپاره بیر د دوزخ ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم محبت پر موږ باندې فرض دی، محبت پې کوو. محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم که د یو انسان سره وو، هغه انسان به په قبر کې هم ښایسته وي، حالت د زکندن مې هم ښایسته وي، خو د الله سره به معامله هم ښایسته وي. ځکه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي من احبني، که څوک زما سره محبت کوي هغه به زما سره په جنت کې وي. څوک چې زما سره محبت کوي هغه به زما سره په جنت کې وي. او بل حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره ډېر محبت کوونکي، زما سره ډېره مینه کوونکي انسانان به وروسته راشي. دوی ته به دا خوند ورکوي چې ځان اولاد ټول هر څه قرباني کړي چې ما وویني، خو زه په لاس نه ورځم چې ما وویني. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو له دنیا څخه ولاړ، رحلت یې وکړي، کوچ یې وکړي له فاني دنیا څخه باقي دنیا ته ورغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ما بعد به داسې انسانان پیدا سي چې خپل اولادونه و ځان به قرباني کړي، خو زما ملاقات به لاسته راوړي، خو نه سي کېدلی. د دې څخه مطلب و مقصد دا دی چې محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا محبین د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ده راوروسته هم شته. یوازې صحابه کرام نه وو، یوازې صحابه کرام محبت درلودی، خو کامل محبت و چې هغه محبت په موږ کې نشي راتلی. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي والذي بعثك بالحق، الله په ذات مې قسم اشتي نبي راستولی. د ابي طالب اسلام ما ته ډېر خوند راکوي، د خپل پلار تر اسلام چې ابي قحافه نومېدی. ابي طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا و، نو د هغه په اسلام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله کېدی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل او زما د الله په ذات قسم یې چې د پلار تر ایمان ستا د اکا ایمان ښه خوند راکوي چې راوړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پر موږ باندې فرض دی، کوو یې. نو علماء کرام فرمایي وایي محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چی څه معلومیږي، څنګه به موږ څوک وپېژنو چې دا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لري. نو وایي د هغه دپاره خپلې علایمې شته. محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک کوي د هغو کې علائم است چې موږ وپېژنو چې دا واقعیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب کوونکی دی. اول دا چې هغه فعل هغه عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی هغه دته تر هر څه محبوب وي. دیني لکه دا د زمانې ملایان مې په دې یاد کړل، ننګوټې یې نه تړلې، خولۍ یې پر سر، غټ غټ ملایان.
چې بیا ورته ووایه چې دا خو نو ګوټول نه کړی لکه د وردګو موټروانې چې د سپینه خولۍ په سر ایښی وایي دا د سننو زوایدو څخه دی دا یو عادت دی خو دې هلته محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري که محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودی بیا به عالم هیڅ کله نه ګوته نه وای ورسولی محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دونه درلودی یو صحابي پر آس پور دی له نورو صحابه سره مکې ته روان دی یو ځای روان دي ټیټ سر یې ټیټ کړي بیا چې رئیس چې وخندل صحابه کرام ورته داسې پېښ شو سر دې ټیټ کړي پر آس بیا دې وخندل ولدان ته پخوا درخته وه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر روانو دا درخته اوس نسته د ده سر درختې راګرځه او د سر ټیټ کړي چې راووتې له دې درختې وخندل صحابه کرامو دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقه قدم باندې قدمونه ایښو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لاره باندې روان انس رضی الله وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په خوراک کې پان کاوه د کډو ډېر خوړی نو انس رضی الله وایي هغه وروسته ما ته کډو ډېر خوند راکړي هر شی به په کور کې پخړی او کډو به ورسره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتیات هغه وخت موږ ته درانه تمامیږي چې موږ محبت ورسره نو یوه علامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دا ده چې سنتیات په ځان کې راژوندي کړي دومه علامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دا ده چې د ده بیان کوي ځکه علماء کرام فرمایي وایي دا هغه علامو څخه د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېروالی د ده د ذکر دی من احب شیئا اکثر من ذکري چا چې یو شی خوښ شي هغه ذکر ډېر کوي موږ که په خپلو مجلسو کې بیان وکړو چورت وو سلکشین و پلانکې ځای مځکې ګرانې سوي دي پرپټۍ درېدلی بس نور خلک که په کشمیشو بادامو کې کاروبار و بس بیا د هغه بیان راغی خو زموږ دلته محبت بل ځای دی تاسو باور وکړئ زما د عوامو سره هم ناسته ولاړه ده د علماو سره مې هم ناسته ولاړه ده طالبانو سره مې هم ناسته ولاړه ده د مختلفو خلکو سره مې ناسته ولاړه ده خو داسې مجلس ما نه دی تر اوسه لیدلی چې مجلس ته ورسې په هغه کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بیان شروع شي او موږ مخان رااړولي دي داسې و د جمعې په ورځ باندې که یو عالم پر محبت ته رسول الله وغږېدی صلی الله علیه وسلم نو ډېره خبره ده که یو علما هم په دې کې اوس ګونګ پاتې سوي دي نه غږېږي او حالانکې محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرض دی لکه د جمعې لمونځ چې کوو او چې په ځان کې حیرانه ولي امام باندې په قرآن ته ورسي دا معنا نه چې زه مسلمان یم بس لمونځ اوس کوم اودس کوم پر حالت ته زکندن بیا دلته نارینه معلومیږي څوک ایمان وړي پر حالت ته زکندن شیطان دومره کوشش کوي خپل لشکر و فوج و خپل کمانډو ځواکونه ټول راوبالي دلته په چل و په فریب و په هر څه باندې کوشش کوي چې انسان بې ایمانه تر دنیا تېر حتی روایت کې راځي پر حالت زکندن هر سختی د زکندن وي انسان تږی سي د دې انسان پلار هم مړی مور یې هم مړی د شیطان د سحر په ذریعه د ده د مور پلار په شکل کې ورته ودرېږي وایي زویه زه ستا پلار ستا مور دا اوبه دي در به کړم خو دا کلمه ووایه چې عیسی ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی نو هغه ماریانس چې دا مې پلار دی دا مې مور دی تر ما له مخه مړه سوي دي دلته که محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم و بیا د رحمت ملائکه راځي انسان ته تلقین ورکوي وایي دا شیطان دی غلطۍ دي نو محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه علامه دا ده چې ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې په ناسته کې من احب شیئا څوک چې د یو شي محبت کوي نو د هغه ذکر هم ډېر کوي
ومنها كثرة شوقي إلى لقائه. بل علامه د محبت تا ده چې د شوق ډېر وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ووینم. ځکه کل حبیب هر دوست خوښوي چې خپل دوست وویني. نو وایي بعض صحابه کرام چې مدینه منورې ته راتلل دی به دا ویل غدن سبا موږ ملاقات کوو محمدن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د ده اصحابو سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات شوق هر سړی لیدلی شي، هر سړی لیدلی شي محبت غواړي. په خوب کې لیدلی شي، په ویښه یې هم لیدلی شي. جلال الدین سیوطي رحمت علیه څه پوښتنه سوې ده، وایي یو بعضې اولیاء الله وایي موږ رسول الله اسلام په ویښو وینو. دی وایي زه حیران هغه خلکو ته یم چې څنګه انکار کوي، اویا واره مې په ویښو لیدلی. بیا نو فرمایي وایي 80,000 حجابه پراته دي د محبت، چې هغه 80,000 حجاب ورټول کې د هغه بعد به په ویښو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، په ویښو به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. هغه په محبت باندې راځي. نو الله جل جلاله دې موږ ته محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي من رآني فی المنام، که چا زه په خوب کې ولیدلم په حق سره زه ولیدلم، شیطان زما په شکل کې چاته نه سره کړی. دا به اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو قریب په شکل کې وویني، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو انډیوال په شکل کې وویني په خوب کېدلی شي. خو چې خوب کې دا درته وویل شي یا په خوب کې ستا یقین چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، هغه خوب حق دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شیطان زما په شکل نشي کېدلی. دا نو بیا علما وایي چې بعض انسانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی یو عالم په صفت کې، نو هغه حقیقي صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی موږ ته یې تاب نشو راوړلی. نو په هغه صورت په هغه شکل کې ځان د ښکاره کړي چې استا سره مناسب وي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لیدل په خوب کې هغه د محبت نه پیژل. موږ که په خوب کې بعض شان ډېر وینو، په ژوند کې ملاغه سره تعلق محبت ډېر. یوه علامه د محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو شوق یې په سینه کې پروت دی. کاشکې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی. نو هر سړی لیدلی شي چې محبت په ځان کې راولي ډېر درود شریف وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې پر ما باندې درود وایاست، یو وار درود شریف باندې الله جل جلاله 4 شان راکړي. لس نیکی الله په عمل نامه کې را اضافه کوي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، دام درود. صلی الله علیه وسلم، دام درود دیم سلام. صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو درود وایي لس نیکی الله په عمل نامه کې ور اضافه کوي. تا په عمل نامه کې لیکلي دي تر دا اوس چې موږ روان دا د جمعې لمانځه ته رالي د خیر کار یې وکړي، د عالم نصیحت ته کښېناستي، د خیر کار یې وکړي. پر دې ځای خو زموږ نیکۍ ودرېدې. نو چې موږ ورته کېږو ښه کوو دلته به لیکل کېږي. نو اوس موږ درود شریف ووایو صلی الله علیه وسلم، هلته لس نیکۍ ولیکل شو. یوه نیکي که دغه غرونه ټول سره زر وي، یوه نیکي وخرچیږي، یعنې الله یوازې خرڅوم دغه یې نه درکړو چې دا غرونه سره زر وي، دا یوه نیکي رانیول ورباندې ګران کار دی. دا نیکي تر غټه نیکي څه معنا؟
چې الله سل نیکي دلته تا ته لیکي، سل نیکي دې په عمل نامه کې در اضافه کوي. نو چې وا نیکي ستا عمل نامه تولیږي، په ورځ قیامت به ستا عمل نامه درنیږي د نیکیو. دا خلاص نیکي راغلی، دوی عمل نامه دي، عمل نامې دي، یوه د راسته لاس نه، یوه د چپه لاس. یوه دغه ملایکه چې پر راسته لاس مقرره ده، یوه ملایکه پر چپه اوږه مقرره ده. یوه ګناهونه لیکي، بله نیکي ده. دا چې تا یو وار درود شریف ووایه، په دغه عمل نامه کې د 10 نیکیانې اضافه شوه. 10 ګناهونه دي له دغه نیکي عمل نامې څخه میټاو شوه. په دنیا کې د مثال لري، زما پر تا پیسې باندې دي، خو په کتاب کې مې لیکلي دي، دلته مې ولیکلي چې وصول تا ته هم بس یې نه درڅه غواړم. یو قسم دی چې پر تا مې پور باندې دي، کتاب ته رسوم لا نه، بس خلاص شو سره. دغه محو د ګناهو داسې الله راولي چې په دغه عملنامه کې چې تا کوم ګناهونه لیکلي دي، چې یو وار درود شریف ووایه، 10 ګناهونه ځینې میټاو شي، هلته بیا نه وي. ورځ قیامت چې عملنامې راوغورځي، هلته هغه ګناهونه نه وي، د ملایکو چې الله وي. نو یوه ګناه معافېدل، که بیا دنیا ټوله سره زر شي او الله ته سړی ورکړي، یوه ګناه سړی ته معاف کړي، دنیا لږ ده. خو دلته په یوه درود الله جل جلاله 10 ګناهونه رامعافوي. او دریم 10 درجې په جنت کې الله را اضافه کوي. 10 نیکي یې راکړلې، 10 ګناهونه یې راسواستله، 10 درجې نورې په جنت کې راکړي. درجه به نو تی یو چوکۍ به اضافه کېږي په جنت کې. یا بعضې روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بین درجتین، دا د درجو په مابینځ کې لکه مځکو اسمان دونه لار دی. د هغه سره کورونه دي، د هغه سره حورې دي، د هغه سره غلمان دي. دا درجه دي ور اضافه شوه، په ټولو نعمتو کې دې هلته زیادت راسي. 10 درجې په جنت کې. یو وار درود اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لکه 10 مریان چې آزاد کړي. مری رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي که چا مری آزاد کړي، د دې مری د هر جز د بدن د هر اندام په مقابل کې به الله دی له اور آزاد کړي. مری خو انسان دی، کافرو، د کافران چې په زور ونیول شي، بیا به نارینه مریان او ښځې به مینځي وي، بازارونه به یې لګېدلي وه، خلک به تل مینځي بیا رانیول. په هغه کې زنا نه وه، مینځان یې رانیول کېدل. چا به د واده وس نه درلود، د دوم د درېم د څلورم هغو به مینځان یې رانیول. دغه منځان یا د امریان رسول الله صلی الله علیه وسلم بول ازادوي استی چې اسلام راوړي، ازادوي استی. نو هر چا چې مری آزاد کړي، دا مری د هر اندام په بدله کې بالا تا له اور آزاد کړي. مری خو نو دغه انسان دی لکه زود، نو چې آزاد یې کړي، د سترګو په بدله کې ستا سترګې له دوزخ آزاد شوي، د لاسو په بدله کې ستا لاسونه له دوزخ آزاد شوي. نو په یو وار درود شریف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل که 10 مریان چې آزاد کړي. یو وار درود اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. او په ورځ د قیامت به وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې بعض انسانان راسي. هدې خو نو به دغه پوهېږي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي یم، را غورځېدلی به وي، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړي، ژر لاره جنت ته پیدا کړي. عرب یا رسول الله زه خو ستا امتي یم، حالات خراب دي، اجازه ده جنت سره ته ویسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما امتي یم، خو تر اوسه ستا نوم ما حضور ته نه دی راکړی. ته څنګه امتي یې چې په ما دې درودونه نه دي ویلي؟
هدی به خجل چې نور جواب بدل ته نست چې سړی رسول الله اسلام ته وایي چې نو زه یم ستا امتی نو ته ولې رسول کېږي رسول الله اسلام که زما امتی نو خو زما ته به یو وخت ستا د طرفه تحفه راکړه او ډېر به داسې امتیان وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دنیا کې درود صرف ډېر وایي غږ به ورباندې اوس د دې به امید لا نه وي فکر به لا نه وي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به غږ ورباندې وکړي چې پلانکی د پلانکي زوراس نن ستا بدله زه درکړم او بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو چې ماته څونه رژندې کېږي په جنت کې په درود ویلو سره په هر ځای کې چې ماته رژندې کېږي په درود ویلو سره که یو انسان مړ سي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رژندې کېدلی سي کې ډېر درود ووایي دا اورحان د مؤمنانو د جنت را باندې نور ګرځي په عالم برزخ کې د عالم برزخ دې دنیا ته دونه غټ معلومیږي لکه دغه دنیا چې د مور نس اکشنه چې د مور په نس کې دی او بس زین بل ځای به خلاص ځای نه بس دغه یو ما د مور نس ته چې پکې شي دا څونه غټ ځای چې د باندې راوځي هغه د مور نس یې کښنه ورته معلومه دا چې عالم برزخ ته موږ ورسو د قبر ته موږ شو په دغه بیا بل دنیا پرته او اوس نه را معلومیږي چې موږ هغه عالم برزخ د دنیا د کښنه معلومیږي لکه د مور نس نو په عالم برزخ کې مؤمنان ملاقات سره کوي تا د روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پای وایي لکه سیمړی اوس په درک مؤمنان او رحان نو مړی سدا نور مړی پښتنه کوي چې پلانکۍ څنګه و چې موږ را مړ کېدلو په هغه مریض او هغه خو مړ شو دلې نه راغلی دی یو بل سره وګور چې دلې نه دی راغلی بل شاله د کفر باندې تللی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر درود پر ما واس په هر ځای کې بر زندګي اسنو چې مړ شوی تعلق بدیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات بدیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ځکه مجدد البسانی رحمت الله مبارک فرمایي یو وخت د مور پلار قبر ته زور کلم سورۃ یاسین می تلاوت کاوه او بخښیم ثواب دې ته وربخښ کشف راته وسله کشف دې شی مشکل نه پوهیږي اخر فیز ولا سلسله کی نو مور پلار ته چې می ثوابونه وربخښل په ذهن کې دارته پیدا شو چې تر مور پلار پر رسول الله صلی الله علیه وسلم حقدار دي نو بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثواب وربخښي لاغه راوستم بیا مور پلار ثواب وربخښي نو دی وایي زه عجز چې بل وخت رانه مور پلار مې سګله من غوندې دې نه راته وویل چې مخکې تا موږ ثواب وربخښي دغه تحفه به موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولله چې زما اولاد سورۃ یاسین تحفه راوړه موږ ته انو دته به موږ کېښوله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پر ټول امت مسلمانانو تقسیم کړ او چې کوم وخت تا ثواب د تور شروع کړی تحفه دې موږ سره اصلي چې دا ستاسو د اولاد تحفه ده خو زموږ ملاقات نشي ورسره کېدلی خو به موږ به دا تحفه ځان ورورسو نو دی وایي زه عاجز عریان شوم چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم حقدار دي دلته مور پلار دا کیسه یې برابر دغه ځای همسې پرېږي نو د مړو ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېږي هغه په اندازه د درود شریف نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څونه درود وایه په هر ځای کې به رژندې په د هر ځای کې عالم برزخ هم شامل او په ورځ قیامت به رژندې ورځ قیامت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا چې کوم خلک وي هغه خلک به ډېر رژندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دنیا کې ډېر درود وایي بیا چې جنت ته ننوځي د جنت هم داسې مثال لري لکه موږ تاسو چې یو ځای ته ورننوځو دا بادر باندې وختي به ورته راځي په لین کې به درېږي بیا به نو په لار درته خلاص شو که ناوخته ورته راغلې د لین په پای کې وې دروازه به کله کله در باندې بنده شي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنت ته ننوتلو هم دا ډول دي ډېر انسانان خو بیخي ډېر ناوخته جنت ته ولاړ شي نور خلک به روان ده سره به حساب کتاب تعطیل به تر هغه وخته به معطل وي
او بعض انسانان به د رسول الله سیستم سره داخل شي جنت نو که څوک ډېر درود شریف وایي دلته به هم ژر ورسره ننوځي جنت الله دې موږ ته اهل د درود شریف وګرځي الله دې موږ ژبې په درود مشغوله کړي الله دې دومره شغل را نصیب کړي چې له خوبه سړی وبېرېږي راپورته شي هم صلی الله علیه وسلم یې په خوله کړي الله دې دومره شغل د درود شریف راکړي چې سړی وبېرېږي د آه ناره کوي هم صلی الله علیه وسلم یې تر خوله راووځي دونه درود که مو شروع تاسو باور وکړئ دنیا او آخرت هم ښایسته صدق الله